عصمت الله پوښتنه کوي زموږ پلار ژوندی و موږ ناویشه ځمکه ګیر کړې وه یعنې د قومي څخه راکول شوې وه نو په دې ځمکه کې زموږ میراثي وروڼه حق لري او که نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. حامدا ومصلیا. ستاسو پوښتنه داسې ده چې دښت د قوم په حساب وویشل سو او زموږ پلار ته حصه ورکړل سول. په دغه وخت کې دا موږ د پلار سره ګډ وو، نور زموږ میراثي وروڼه د پلار سره نه وو. اوس دا حق لري که نه لري؟ د پلار په جلا کېدو چې پلار خپل په ژوند خپل مځکه چاته هبه نه کړي او هغه پر هغه نامه یې نه کړي او هغه تصرفات پکښې ونه کړي، دی چې مړ شي که یو د قومي په لحاظ د ده پر نامه راړول شوي، که حکومت نه وي ورکړې وي، که هر چا ورکړې وي، دا ټول ته میراث پاتېږي. او که داسې وي چې دا مځکه د ده پر نامه جلا شوه، دا مځکه بیا داسې شوې وي چې دا تاسې ته در بخښلې وي دغه یوه طرف زامنو ته او هغه د ده پر نامه کړې سمې وربخښلې د ټوله تصرفاتو شیان یې زامنو ته ورکړې وي نو بیا نو حق نه لري. نو ستاسو که داسې خو دا پوښتنه ده چې مطلقه ده، مطلق مو داسې کړی دی چې زموږ پلار دې پر قومي په حیثیت ناویشه مځکه وه، هغه د دښت مځکه وه، وروسته دا خلکو سره وویشل، د کلي خلکو موږ ته هم د پلار په حصه کې هغه یو څه راکړه چې راکړه، اوس موږ ورسره ګډ په ګډوالي باندې دا مځکه ستاسې نه کېږي چې پلار تاسې ته سمدم صراحتاً په هبه درکړې نه وي، بلکې دا ستاسې نور وروڼه په میراث شریکان دي. دا نوی مال او زوړ مال فرق نه لري. هر څونه چې تر مرګ مخکې ستاسې پلار مالک شي او پلار مړ شي، دا ټول زامنان حق پکښې لري. والله سبحانه وتعالی. ډېره مننه محترم مفتي صاحب، په دې هیله چې محترم عصمت الله به